یو لوی عالم دی هغه لیکلی دی علامه تنوخي رحمت الله علیه د هغه یو کتاب دی نشوار المحاضره په هغې کې وی یو ښځه وه د هغې زوی چې ترک شوی و غیب شوی پته یې نه لګېده او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې ترړې والې چې یا الله زما دا بچي چا وتښته و چا یې غوا که څه شو بچي سره زړه دردېږي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تختول نو بیا به خرڅول غلامان به یې ته جوړول خدای زما بچی به کم دی چا به وجلي دی چا غلام به څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما غېږې له خدای واپس راوړي چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته به یې ژړل دعاګانې به کول یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمان وساتي نو یو ځل دا کور کې ناسته وه روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخښه دې فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې و ترکاري ښه د عزت په شکل واخیستل او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اس و چې وغلی ورکړه او ورته ویې دا واله د خدای په نوم دې آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړي وی جواب هغه وی ښه فقیر لا چې فقیر لاندې دا کور ته راغله څه موده پسې خدای غزوې پیدا کړ زوی راغی ګورې دعا هم خدای پاک قبلوي او چې کومه دعا کې اخلاص وي هغه بیا الله خامخا قبلوي خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو غوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو غوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس به یې درکړي کله به هغې کې ستا خیر نه د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لرې کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر د ما ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږي او بل غایب مسلمان چې چاله دعا کوي غایبانه نو رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبله زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کوم ځای وی خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته دا خپل سفره قصې یې ورته وی وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې بس پیښ شو را باندې لاړم وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شو مې چې خدای دې بلا سره بس وکړم وی زه په ځمکه سملاستم چې که دا زمری نیغ تېر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دې داسې غړمبېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه راټوپ کو نو یو سړی ورته مخې ته شو زمری یې د دې مرۍ نه کلک ونیوه په هوا کې ونیوه او دا زمری یې داسې د مرۍ نه ونیوه او دیکې یې ورکړه چې اخوا یې شغال کو زمري شت والې او برلار یې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن دا نوړی بدل په نوړی دا آواز یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی بیم خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیده بس زمری یې ونیوه د مرۍ نه او په ټوپ کې ونیوه په راټوپ کې او خو یې شغال که او دا آواز یې وکړه چې لقمتن بلقمتن د نوړی بدل په نوړی مور ورته بچې تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي او مورې ما ته یاده ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکي میاشت وه او ټیم کوم وایي پلانکي ټیم الله اکبر مور ډېره خوراک خوشحاله شوه ای بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه آواز وکړه د خدای په نوم نو ما یې نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته او فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سړی آواز هم وکړه چې لقمتن بلقمتن ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شر مخ نوړی وې نو خدای د شر مخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په نقمه کې بدل کړ صدقه ناشنا شوې چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختمی او موږ بیا مو ته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کلم تکلیف راغی زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې
په قبر انوار نازل کړي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړېرو خو موږ ته به وی بچي یو دم کوئ او یو ډاکټر نه علاج هم کوئ او صدقه لږه ورکوئ صدقه ډېر بهترین شی دی وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه ګډ دې حلال کړه وس دې کېږي غوایي دې حلال کړه وینه یې توی کړه غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پار چا تقسیم کړه دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته وایي د الله په نوم دا کار ما وکړو ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي موږ صدقې ته نه وي موږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو څونه پیسې لګوو کورونه جوړو په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي جامې څونه چې موږ وایو چې دا موږ دا بچي محفوظ شي د مال د حفاظت دپاره موږ څه نه کوو څونه پیسې لګوو د خپل ځان د حفاظت دپاره موږ څومره پیسې لګوو ډېرې زیاتې لګوو او د ټولو نه بهترین د حفاظت شی صدقه دغه موږ نه کوو هلته لګو پیسې بچې محفوظ شي مال محفوظ کور محفوظ زه محفوظ شم پروا نشته صدقه رسول الله مبارک وي هغه موږ نه کوو پیسې دي زه به یو مثال درکړم یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر وله نور پیسې دارو ورکړي د دستونو او ظاهر کې به ته وایې خو خو نور هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي لاس پې کار نه کوي بیا خپې رپي ګرځېدی هم نه شي دی څه وکړل تا ته ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي وجود یې راله تباه که بچي نه یې غوښې ودړولې بچي یې کمزورې که لیکن په حقیقت کې هغه جاړ او دارو د بچي د فایدې دپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده تې وځي که نه او دستونه ختم شي بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي دا به بیا معده مدیداره شي کلبې مدیدار شي نو الله ته خشته سړی جوړ کړي دقسې صدقه ده ظاهر کې خو سړی پیسې لاړې 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 خو قرآن و یوربي الصدقات اخرت کې هم غټوي د یوې کجورې نه د غار عمره جوړوي او دنیا کې هم خدای د هغې بدل په زیاته ورکوي او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه د یو سړي لاس پړسېدلي دننه پکې نو دی او پیپ دی ظاهر کې خو غټ ښکاري سرب ښکاري او خو لاس خو غټ دی سرب دی لیکن په دننه ګند دی ګند دی مثال شو دقسې زما وروڼو صدقه دا بهترین څیز دی د مصیبت د رد دپاره الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي سهل توستري رحمت الله علیه سهل ابن عبدالله توستري ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی بزرګ ولی الله د زمانې و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی ولا راغی دی ولا راغی کې ناست وی حضرت یو مقصد راغلی ما لا مقصد به پوره کړي وی که د ما په وس کې وی ستا په وس کې دی وی که د ما په وس کې د شریعت خلاف نه وی د شریعت خلاف هم نه دی ستا په وس کې هم دی ما سره وعده وکړه چې پوره کوې به امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستانی د هغه کتاب په د دوره حدیث کې پړاویږي ٹھیک شو چې د ما په وس کې و د قرآن و سنت خلاف نه د شریعت وعده در سره پوره کوم وایا چا ورته وي و دو نه پېژن چا ورته وي صاحب دا دې وپېژنوې نه وایي دا سهل ابن عبدالله توستري دی اوهو لوی بزرګ د خدای ویل هغه دی زر ورته پاسې ما صاحب نه پېژندلې وی نه دا ما پېژنګلو وروستو ده خو زه ډېر لوی مزل مې وکړو یو مقصد لا به راله پوره کې وی تا ته خو مې چې شریعت موافقي او زما په وس کې پوره کوم وی د شریعت موافق هم دی ستا په وس کې هم دی وی وایه وی دا ژبه دې راوباسه دا د لښکلو ما دې له راغلی یم چې ستا ژبه ښکل کړم وی د ما په ژبه څه کې وی په دې ژبه ته د پیغمبر مبارک حدیث ښیې کما ژبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دې له راغلی یم چې نن دا ژبه د ښکل کړم ګورو چې د پیغمبر قدر پړه کې دی او د پیغمبر د حدیثو قدر پړه کې دی نو کومه ژبه چې لاړې ته بیګي لاړې نن یو ډېر لوی بزرګ را دی هغه ژبه ښکلی او زمونږ محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد محمد ابن حسن شیبانی هغه چې وفات شو نو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل دا د امام صاحب شاګردانو کې دی او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه اخیستی دی وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم نه رپېدم داسې او سخته ورځ ده نو داسې رپېدم نو وایي چې مخامخ شم ما ته الله وی محمد ابن حسن چې اونی رپېږي
ما یریږه ما دنیا کې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو اوهو دغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن موږ نن ګیا ورته نه اچو نن موږ سپک ورته ګورو عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی موږ پروا نه ساتو موږ عام یو دا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جماعت امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګر هم د خدای بنده دی تعالی ډېر لوی کار کوي د هغه به هم قدر کوي خو موږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته قدر نشته د موږ په خلکو په زړه کې بلکل او الله سره شته ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی او کومه سینه کې چې دا ور واچوم مره دوزخ ته اور نه ډکو ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو وایي هغه د ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وایي هغه خو چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې به نه ناست اوس ته دا خو خوب دی که نه نه قرآن ته وګوره یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله وی مسلمان لپا کافر او بیا په مسلمانانو کې علما غټې غټې مرتبې مقرر کړي زما رونو تاسو دا مهرباني به کوو که خیر انشاءالله په بچو به علم کوو یریږو به نه پس په ډوډۍ باندې یریږو ډوډۍ د چا لاس کې ده او زما د په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي عزت د چا په لاس کې دی زما د قسم په خدای ښه عزت به ورکوي او د پیغمبر مشن به موږ جمع دی کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوسي علم ته وباسي کم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر د خلکو ته وایو چې خیر د لسمه پورې په سکول ووایي ځکه نن سبا دا سکول دا زمونږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کېږي لسمه پورې په ماشوم باندې سکول ووایي او د لسم سره سره جومات ته لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې وکړه او که چېرته حفظ نه شي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي ماسپښین نه پس ډېرو کلیو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نه شم ورکولی یو ټکي به څه دې راوړی دی الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وای الله اسم هم نه دی راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر او دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کښېنولی زه چې راتلم که نه زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلمه زما بچی قرآن ته ناستو زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناستو انشاءالله چې دا به د کامیابۍ ذریعه که خیر انشاءالله زه به هغه شی تا له خوښوم چې ځان له خوښوم علم په بچو کې ښه دا د علم زمانه ده او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلې شروع دي او خپل بچي داخل کې به مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې انشاءالله العزیز زموږ دارالعلوم نعمانیه و منظور کې کوم کې چې درس کو د حدیث مبارکو ایکم داخلې شروع شوي د لومبۍ درجې نه واله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلې شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوې هغه فیصله به انشاءالله ان قریب وشي او دلته زمونږ په کلي کې زمونږ چې دا کوم جومات کې مونږ جمعې مونځ کوو د دې جومات مدرسه ده هلته مونږ وډیګرام ته وړې ده الحمدلله ادارة القرآن والحدیث وډیګرام کې دلته کې زمونږ خپله مدرسه ده زما ورور دی مولانا یوسف احمد صاحب هغې کې د وړې دورې پورې الحمدلله سبقونه شروع دي لنګر هم ورکوي مفت روټۍ الحمدلله مفت پکې مفت بجلی کمرې هم پکې شته ښایسته جومات هم پکې شته او قابلان استادان دي پکې الحمدلله د لومبۍ درجې نه واله تر د وړې دورې پورې دا ما ورور دی الحمدلله د وړې دورې کتابونه ډېر ښه پړاوي الحمدلله
خدای پاک ولا د مړی دورې د هدایو او د مشکات خان علم ورکړی دی نو هلته کې هم داخله کولی شي او که داسې نورې مدرسې تاسو ته نږدې وي په نورو مدرسو کې خپل بچي داخل کړي خو انشاءالله العزیز په بچو به که خیر علم کوو ښه چې الله خوشحاله شي د الله کائنات به خوشحاله شي فرشتې او د ژوند اسپتل نن سبا خو بل شان مرګونه دي نور کله خو بل اتیا او توسلو ته خلک رسېدل اوس خو چې اعلان دي سار راپاسې پلان کې مړ شو هلکه خو پرون ټیک ټاک و پرون ټیک و بس دنې لاړ کړه نو ګوره د ژوند هېڅ پته نه لګي مرګونه ډېر تېز شوي دي لږ نه ډېر تېز شوي دي نو دا د خبره مې کوله د مارونو نو انشاءالله العزیز په دې به که خیري عمل به کوو ښه او زمونږ خلک بس په دې څه یېرېږي چې په بچي علم وکړم نو دې به څه خوري او زه به څه خورم ته به هغه خورې چې مرغانو له خدای ورکوي تا به له خدای هغسې درکوي لکه په دې دریاب کې چې کبانو له خدای پاک ورکوي تا له به خدای هغه روزي درکوي په خدای اعتماد کوه انشاءالله خدای به ښه رزق درکوي ښه ډوډۍ به خدای پاک درکوي خیر انشاءالله العزیز بله جمعه هم په دې څه دوه څلور خبرې وکړم انشاءالله العزیز زه خو لږ جوړم نه یم لږ یو بوډۍ بیمار یم ما لږ سر باندې بوج هم دی درد دی او زه لږه تبه مې کېدله ما لا دا خیال و چې زه به د جمعې مانځله وځم که نه خو بهر کې دا مېلماني اکثر نو زه راوتم دعا وکړئ رب العالمین زمونږ بچي عالمان کې خدای د دین علم خور کې الله د شریعت علم خور کې